أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. دې آیتونو کې سلورم مثال د اولیاء الله ذکر کوي چې الله تعالی دوی د شکوکو د تیارونه د ایمان رڼا ته راوباسي. نو د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کوي. وَإِذْ او یاد کا هغه وخت قال چې وی ابراهیم علیه السلام ربي ای رب زما ارنی وخیماتا کیف تحیی الموتى سرنگی ژوندی کې تمړو لره. قال وی الله تعالی اولم تؤمن آیا ستا یقین نشته دی، ستا ایمان نشته دی؟ قال وی ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن د دې دپاره چې مطمئن شي زړه زما. یعنی ابراهیم علیه السلام د علم استدلالینا د علم الیقین نا عین الیقین د مشاهده یقین حاصلول غوښتل او فرمای چې د پیغمبرانو ایمان چې دی دا صرف ترقی کوي په بر رواني، او د فرشتو ایمان چې دی دا په ځای باندې ولاړي، او د انسانانو عام مومنانو ایمان چې دی دا کله ترقی کوي او کله تنزل کوي، کله ښکته راځي او کله برځي. نو ابراهیم علیه السلام گویا چې د علم الیقین او د علم استدلالینا علم مشاهده او علم الیقین طرف ته تګ غوښتلو. نو وی فرمیل چې ته ماته وښیه چې زه ووینم چې دا به څنګه ژوندي کېږي. نو دې کې دې سوال جواب کې ذکر شول چې د ابراهیم علیه السلام ایمان وو بل لیکن صرف د مشاهدې مطالبه یې وکړله چې زه د دې مشاهده وکم او زما زړه چې دی دا مطمئن شي. قال نوی الله تعالی فخذ نو ونسا اربعة من الطیر د څلورو مارغانو نه. فرمای چې دې څلورو مارغانو کې یو طاووس و او یو بانګي او فرمای چې یو کوتره وه او څلورم چې دی دا قارغه و، او یو قول لري چې دا پاکه پکۍ ورته ویلی کېږي د مردارې ټپسان، د مردارې ټپس ورته وایي، هغه سر یې د ویښتو نه خالي. نو دا هغه دوه اقواله په دې کې دي. دې کې مفسرین باریکیانې ذکر کړي دي چې طاووس چې دی ده کې هغه خودپسندي ده او دی
په خپل ښایست چې دی هغې باندې ډېر زیات مغروره دی، نو د دې د وجې نه طاوس چې دی دا په دې ازمیښت کې شامل کړلی شو. او خودپسندي او غرور تکبر دا یو بد صفت دی چې دا په دې مارغه کې مشته او په انسانانو کې مشته. نو په دې کې دا اشاره ده چې دا هلاک کوونکی صفت دی. او بل په دې کې کوتره ده چې دې کې بې انتها غفلت دی، ډېره زیات غفلتي په دې کې، او اکثر د ښکاري شکار کیږي. نو دغه غفلت چې دی چې دا په انسانانو کې هم پروت دی، نو په دې کې دې ته اشاره ده چې دا صفت د غفلت چې دی دا یو هلاک کوونکی صفت دی، ځان د غفلت نه ویستل. نو فرمایي چې یو په دې کې بانګي دی چې دا انتهایی شهوت پرست دی، او شهوت پرستی چې دا هم چې دی نو هغه داسې صفت دی چې دا هم په انسانانو کې شته دی، او دا هم هلاک کوونکی صفت دی. او فرمایي چې یو په دې کې قارغه دی چې دا بې انتها حریص دی، هرسناک دی، او ډیر زیات یعنی خوراک کوونکی دی، او اکثر په خوراک کې د مړخ پورې هغه صبر نه کوي، یعنی صرف مړخ نه غواړي، د مړخ نه پس بیا هم لګیایي، او اکثر د نورو مارغانو هګۍ او بچي دا ضایع کوي. نو دا په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې ډیر خوراک دام د هلاکت سبب ګرځيږي، او هرس چې دا مستقل یو عیب دی. او دغه شانتي دا د مردارې ټپس چې دی نو په ده کې هم بې انتها د خوراک اشتهایی، دا هم ډېر زیات خوراک کوونکی دی. نو دا دواړه په دې صفت کې یو شانتي دي، او دا صفات په انسانانو کې هم دي. نو فرمایي چې ته څلور مارغان ونیسه، فسرهن الیک، نو بلدې که د ځان سره یعنی دا څه وخت وساته. عام طور مونږه که یو مارغه اول ځل ووینو بیا زموږ د سترګو نه پناه کړلی شي او بیا دوباره مونږ ته څوک وښیي، نو مونږ به یې نه پیژنو چې دا هغه دی او که بل دی. خو که هغه زموږ سره څه وخت تیر کړي نو بیا به د هغې نه پس هغه مونږ پیژنو چې دا حق یو دی. نو فرمایي چې ته دا د ځان سره وساته چې ته د دوی سره بلد شي او دا وپیژنې او دوی هم تا وپیژني. نو بیا دا ده چې کله دا دوباره الله تعالی ژوندي کړي نو ستا په ذهن کې به دا خیال نه راځي چې دا هغه مارغه دی او که بل دی. نو فرمایي فسرهن الیک، نو دا بلد که د ځان سره، ایثار که د ځان سره وی ساته. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، او بیا وګرځو په هر غر باندې د دینه څه حصه، یعنی دا لاول ته حلال کا، او د هغې غوښه هډوکي بڼې دا قیمه کا، او د ټول د یو بل سره مکس کا، یو ځای کا، خلط کا. دغه مشترکه کم
اجزا چې دي د دې نه بیا څه په یو غر باندې، څه په بل غر باندې او څه په بل غر کې ده. فرمایي چې یو روایت کې راځي چې د هغو هغه سرونه د ابراهیم علیه السلام سره وو. نو فرمایي ثم ادعوهن یأتینک سعیا، بیا دوی ته آواز وکړه نو راځي به تا ته په منډه. ابراهیم علیه السلام هغه شانتي وکړله، دا یې حلال کړل او د دوی اجزا یې ټول هغه یو ځای کړل او په جدا جدا غرونو باندې کېښودل. بیا چې ابراهیم علیه السلام هغې ته آواز وکړلو نو د هر طرف نه به هغه ذرات راتلل او دغه ذرات په د یو بل نه جدا کېدل. د کم مرغۍ چې کم ذرات و هغه به د هغه سر سره میلاوېدل او د هغې هغه جسم چې دی هغه تیارېدو او د ابراهیم علیه السلام د وړاندې دغه مارغان چې دي دا ذرات یو ځای شول او دوباره هغه جوړ شول. نو فرمای وعلم پوه شه ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی چې دی دا غالب دی، حکمت والا دی. الله تعالی دوباره ژوند دا د الله تعالی دپاره څه مشکل نه ده او دا مرحله په ټول انسانیت باندې او په پیریانو باندې را روانه ده چې دا به الله تعالی په آخرت کې دوباره ژوندي کوي. وَإِذْ او یاد کا هغه وخت قال چې ووی ابراهیم علیه السلام ربي رب زما ارني وښیه ماته کیف تحیی الموتى څرنګې ژوندي کې ته مړي. قال اوی الله تعالی اولم تؤمن آیت یقین نه لري. قال نو وی ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولکن لیطمئن، لیکن د دې دپاره چې مطمئن شي قلبي زړه زما. قال نو وی الله تعالی فخذ اربعة من الطير، ونیسه څلور مارغان فاسرهن الیک، نو بلدې که د ځان سره، ثم اجعل بیا وګرځوه علی کل جبل په هر یو غر باندې منهن د دوی نه جزءا څه حصه، ثم ادعوهن نو بیا وبله دوی لره یأتینک راځي به تا ته سعیا په منډه. وعلم پوه شه ان الله یقینا الله تعالی چې دی عزیز حکیم غالب حکمت والا دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.